د الله او رسول دین رانه ورک کو د الله او رسول دین رانه ورک کو دا لاګو چې دی نه دا د دین توهین دی او په عمل کې په دوربین کې نخ کاریږي که مودین دی او که د دې وطن آیین دی او که احساس چاته کېدی د خپلو بدو تنهایی کې بل ځانه شرمېدو او که نیتونه په مخونو ښکارېدلی هر سړی به د یو بل نه پټېدو او یو د قاره مې بله واقعه لیکله چې موږ څاروي یو خو لکۍ راپورې نشته موږ څاروي یو خو لکۍ راپورې نشته او په ولاړه باندې ګرځو دوه مو خپې دي او که سړي شو دا هر څه به برابر شو دې عمل ته لا پرتې ډېرې مودې دي او د احساس بوټي لا نه دي زرغون شوي د احساس بوټي لا نه دي زرغون شوي د شعور باران لا نشته قاد سالی ده او ناپوهی رانه سرور د ژوندون وړی مرور رانه ځکه خوشحالي ده او څوک چې د نیستۍ په ژرنده دل اوسي څوک چې د نیستۍ په ژرنده دل اوسي هغه د استۍ د کوره لرې وي او مینه په نهره خېټه نه کېږي دا خو د مړې ګېډې خبرې او چېرته چې انصاف مینه یووالی وي هلته په یو بل د خلکو زړه سوځي او دلته کې د ظلم تنور ګرم دی ځکه خو د وچ سره لامده سو او که لوی ډاکټر شي یا مفتی شي نه څه که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي د علم زور به د اله ومنم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي او زه مینه ویشم خو د بل نه مینه هم غواړم چېرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي او په هغه ځای کې ناسته نه کوم سا مې وځي چې په چا ښه نه لګم او یا را باندې ښه او ډاکټر صاحب یو شعر دی چې نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې وویل په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري مننه جی نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې وویل په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري او چې محنت کوي هغه سرخورو کېږي باچا لاله چې محنت کوي هغه سرخورو کېږي او کار چې نه کړي په تیاره پسې ځغلي او د مفتخورو نه خو هغه هندو ښه دی چې وزګار شي هسې نه کښېني څه دي او خپکه دې وښویږي بیا به پاڅې خو حوصله ښویېدو له مه ورکوه او د پاڅېدلو هنر هم زده که خو اول ځان لوېدو له مه ورکوه او لنګه چرګه د اوده پوښتن نه ښه ده راولاړه شي په خپلو بچو ننګ کړي او پښتانه اخر په څه سبب خاموش دي نه غندنه کړي د ظلم او نه جنګ کړي او چې حساس وي اندېښنې وي په برخه بې حسي سړی له هر غمه خلاص کړي او د زړه درد هم غنیمت دی که پوهېږي په ولاړه سړی ځمکې له راخلاص کړي او چرته رور د خور د لاسه قتل نه شو خو بس خویان دی د غیرت په نوم قتلیږي په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای ماتي او په اسلام باندې د خپله سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي او حسد لمبه کړي را کړي یو عمر له د نورو په سپرلو سوځو او موږ خپل غمونه دومره نه سیزي څومره چې د بل په خوشحالو سو او د مارغه بچی چې چرګه پیدا لوی کی په فطرت کې الوت وي په هوا شي او چې پښتون د ملا لاس کې تربیه شي د خپل پلار په لاره نه ځي د مولا شي
او د جاپان به نن نه نوم او نه نشانو که قامونه به بمونو ورکېدلی او زیار اخلاص د پرمختګ دپاره شرط دی خیانتګر قامونه نشي جوړولی او حق اخیستی نشو حق په سوال غواړو چنګې خلوی ګیلوله پیدا شوي یو او تل به د غټانو چاپلوسي کوو مونږه شکریو له پیدا شوي او ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان او دا څو شعرونه نور د سره شریکوم د هلکانو ته د ډالۍ چې بیا چې نه یم نازونه به دې څوک بیا چې نه یم نازونه به دې څوک کړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مینه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه او چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه زه مرور شم او داسې پیمانه د حسن چرته ده څوک چې پې د یار د ښایست تولو کي او ستا لشې لشې ازغي ازغي باڼه باغ ته لکه څوک د غنو شپول او ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو عجیبه غوندې عمل لا سره وشو او د ټول عمر کړاوونه مې سینې وړل د شیطان په شانې چل لاس او یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کی او بل غل هغه وي چې مونږ یې منتخب کو هم مو لوټ کی او هم مو ځان ته پسه لوټ کی او خیال زه ساتم هر ناز نخری منم زما زړه دی په سینه کې مې درزیږي خو چې زما د جانان منځ کې فیصله شي په ما نه خو په هغه باندې ډېره مننه